أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د محترم اجملا صاحب او د ټول حاضرینو په اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ټول محترم حاضرینو څخه ډیر مننه کوم چې زموږ سره مبتدی سالن په افتتاح کې شرکت وکړي الله دې وتعالى ته یواز درکړي دوم د محترم مبارز صاحب څخه او د محترم وزیرزی صاحب څخه ډیره مننه کوم چې د دې تونل او د دې ګالري کار په ښه کیفیت او پر ښه وخت په ښه چټکتیا سره کار خلاص کړو اول د دې تونل څخه تقریبا 14,000 متر مکعب خار ووتله چې په دې کې دا څو کاله خار لوېدله چې د ډبونو وکړ دی به بیا به خاوره کې هواره شوله نو دونه لوړ سوی 1 متر مکعب خاوره 14,000 متر مکعب کېږي دا خاوره ووتل اول دا ووتله دوم بیا په دې تونل کې یو پیپ تقریبا 2500 متره پیپ چې قطر یې 15 سانتي دی دونه پیپ دا په دې تونل کې ګار سولو چې هغه د دانس د خوا څخه اوبه راغورځي هغه اوبه په دې تونل کې ولاړې هلته څاند دي او هغه څاند ته نقد شوي په دې کې دغه تونل ګار سولو چې 2,500 متره پیپ کې ګار سولو در هغه وروسته بیا پر دغه تونل کې پر دغه باندې غټ باجرۍ یا فلټر باجرۍ 2 سانتي متر ضخامت لري دا کې ګار سو پر دغه پیپو باندې بیا دغه باجرۍ ولوېدي چې هغه فلټر باجرۍ دي دا اوبه نه بندي او بیا دا فلټر دغه دي فلټر پیپ دی نو دا د اوبه ووتې په نس کې هغه ځایو ته خپلته وروسته در فلټر باجري وروسته بیا پر دې باندې CTB په نامه سره یا لین کانکریټ دا 15 سانتي پر ولوېدی پر دې باجري سربیره بیا 15 سانتي دغه CTB کانکریټ ولوېدل در هغه وروسته بیا سیخ کانکریټ چې هغه 10 سانتي کانکریټ دی دا پر ولوېدی نو ان شاء الله په ډیر ښه کیفیت سره تاسو فکر ته وکړئ چې یار 240 باجرۍ دی بیا 15 سانتي یو رقم کانکریټ دی بیا 10 سانتي د سیخ کانکریټ دی چې په دې ټوله کې سیخ ګار سولو تقریبا څو سیخ ګار شوی دی 315 ټن سیخ ګار شوی 315 ټن خورا ډیر سیخ دی دا په دې کې سیخ ګار شوی دی تقریبا 3,600 ټن په دې کې سیمټ ګار شوی دی دا د تونل معلوماتو په لنډ دغه سره چې درته وایي په داسې ژبه چې نه په هغه کې انګریزي ګار شوي نه د انجینران په دغه سره په ساده ژبه باندې چې ټوله په پوه شي په دې خبره وایي دومه ګالري ده په ګالري سم تقریبا 14,000 متره مکعب خاره ووتله چې په دې کې خاره ګار شوی چې ډبنې به وکړو هغه ځین ووتله بیا په دغه کې فلټر پیپ تقریبا 1,900 فلټر پیپ ګار سولو چې هغه 15 سانتي قطر لري دا دوم فلاکي ګار سولو پر هغه سربیره بیا دغه سي فلټر باجرۍ ولوېدي 2 سانتي متره ضخامت لري دغه پر ولوېدي پر هغه باندې پر هغه سربیره بیا فلټر باجرۍ یا غټ باجرۍ 2 سانتي بیا دا باجرۍ پر ولوېدي پر هغه باندې تقریبا پر هغه سربیره بیا 15 سانتي یا لین دغه بولي CTB یا دی بل لفظ ګاروي چې لین کانکریټ بولي یا هغه پر ګار سوله نو دا هم ډېر غټ ضخامت شي 2 هغه سي 15 سانتي دا سولو بیا پر دې باندې سربیره 10 سانتي سیخ کانکریټ کار سولو چې تقریبا ګرده رسیږي 90 سانتي ته سره په لږ کمیږي په دې کې چې سیخ ګار شوی دی 202 ټن سیخ ګار شوی دی 2,912 سیمټ ګار شوی دی وروره الله پاک مې عزت وکړي بیا په اخر کې مننه کوم چې زموږ سره مې په دې کې شرکت وکړي او موټران چې د نن وروسته یې لکېږي پرلا ساراچا
ټونس د دې امثال دا موټران لکېږي په اول کې خپله پلا په دغه ورځ به بیا غټ موټران لکېږي چې د دوی څه وخت لا پاتې دي او دغه تونل دغه سړک دغه 21 ګالري دا چې جوړیږي دا په اکلوبر سره جوړیږي دا د ټول خبر چې دا د اکلوبر چې په هغه وخت د اتحادیو اعلی سره هم خبره سوې ده د محترم وتاک تجارت سره هم خبره سوې ده هغو په دې کې زموږ سره موافقه کړې ده چې موږ حاضر یو چې دا سړک په اکلوبر سره جوړ شي وروره نور په اخر کې بیا ستاسو ټولو څخه ډېره مننه کوم السلام علیکم ورحمة ورونو یو ملت په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر پښو درېږي او د خودکفایي په لور ګامونه اخلي کله چې سالمه زیربنا ولري زموږ د هیواد زیربنا د تیرو 40 کلونو د جګړو له امله سخته صدمه لیدلې د اقتصاد د اساساتو رغولو اهمیت اسلامي امارت درکړی دی ځکه یې د اقتصادي پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده څه موده وړاندې موږ په همدې سیمه کې د سالنګ د لارې د اساسي بیا رغونې د کار د پیل ابتدا درلوده ډېره موده نه ده تېره سوې چې نن یې د ځینو اساسي برخو لکه تونل ګالریانو او نورو ساحو د کار د پوره کېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارلو پرانیسته کوو چې په داسې اساسي ډول رغول سوې ده چې په تېر 20 کاله کې یې ساری نه دی لیدل سوی داسې اساسي رغونه او د کار سرعت د ټولګټو وزارت چارو وزارت د اخلاص او هڅو ښکارندویي کوي یقینا دا جمله سره محترم کمی هڅې چې د کړې دي په دغه تونل او په نورو ځایو کې چې هغه د سړکونو کارکردګي ده یقینا د خپل شخصي کور دپاره هم بلا سړی دونه جدي کوشش نشي کولی لکه ده چې شپه ورځ پر خپل ځان باندې یوه کړې ده موږ یې ډېره مننه کوو او خواهش د ده د کومو انجینرانو چې کومه کارکردګي د ده انجینرانو او نورو عامو او کومو سرمایه ګزارانو او صنعتکارانو چې په دې کې شرکت کړی دی د هغو نه هم مننه کوو چې هغو هم په ډېر جدي او په سرعت باندې دا کار سرته ورسوه د دې لارې اهمیت په دې کې دی چې د هیواد د دوو برخو د نښلولو ترڅنګ د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ د ترانزیت رول لوبوي بل د افغانستان شمال او جنوب سره نښلوي نن زه ټول د افغانستان ولس او ملت ته مبارکي وایم چې عامه لار نن ورځ پرانیستل کیږي چې دا به زموږ د ټولو تجارانو وروڼو او د ټولو سرمایه ګزارانو وروڼو لپاره یو ډېره غټه لاسته راوړنه وي چې د ګاونډي هیوادونو د تجارتي توکو په لیږد رالېږد کې به ډېرې اسانتیاوې هم رامنځته شي او له دې لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې حجم به هم زیات شي اسلامي امارت په پام کې لري چې د امکاناتو په برابرېدلو سره د سالنګ دوهم تونل هم وباسي انشاءالله پر دې باندې هم خبره روانه ده په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیری دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکو په ټکا باندې نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کیږي د دې تونل بدیله لار به هم انشاءالله بله پیدا شي او له حیرتان څخه تر تورخم پورې د اوسپنې پټلۍ لیکې هم وصل کړي چې په دې سره به په ترانزیت کې زیاتوالی او هیوادوالو ته به اسانتیاوې رامنځته شي
او موږ چې کومه خبره کوو چې زه کوم آیات کریمه په هر دغه کې تلاوت کوم غرض مطلب مې دا دی چې څه وایم یا څه وایي د افغانستان اسلامي امارت هغه په رښتوني ډول باندې عملي کوي صرف د ولس او د ملت د غولولو د خطا ایستلو خبره نه کوي نو موږ هم د خپل ولس د خپل ملت صدا خواهش لرو چې ښه په اخلاص او په صداقت د خپل حکومت او د خپل اسلامي امارت تر شا ودرېږي او انشاءالله د دوی چې کوم مشکلات دي د هرې نګاه څخه هغه به انشاءالله موږ کوشش کوو چې هغه مشکلات په هر ځای کې که د لارې په بخش کې که د سړک په بخش کې انشاءالله د دوی د مشکلاتو د حل کولو لپاره موږ جدي هڅې کوو او کوشش کوو چې خپل افغانستان په خپله آباد کو او کوشش کوو چې خپل افغانستان خپله خودکفا کو هیڅ چاته احتیاج پیدا نه کړو الحمدلله په دغه کار کې چې نن موږ افتتاح کوو په دې کې نه کم خارجي نه کم بل غیر ملکي سړی په دې کې نه کومه نقشه ورکړې ده نه کومه هدایت او توصیه ورته کړې ده دا زموږ د افغانانو انجینرانو تخنیکي او مسلکي کسانانو کار کړی دی دوی ته تبریکي وایو خدا پاک دې د آینده دپاره په نورو داسې کار کولو کې هم کومک او مدد ورسره وکړي او لا دې کامیابه او بریالي ولري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته افغانستان تاسو ته معلوم دی چې د تیرو 2 کالو را په دې خوا څخه هغه مشکلات چې د جهانیانو د خوا ورته جوړ دي بندیزونه دي مشکلات سته ولې بیا هم په خپل مټ باندې پر مخ روان دي بر علاوه چې د افغانستان اسلامي امارت په خپل عوایدو باندې ولاړ او متکی پرمختیایي پروژې پلي کوي یو هم دا د هغو پروژو څخه ده د دې پروژو نشتول د افغانستان په تجارت کې د سیمې په اقتصاد کې مهم رول لري موږ به وکولای شو تقریبا چې د حیرتان بندر یا د ازبکستان تاجکستان ترکمنستان چې تقریبا 4 بندر زموږ سره د دې بندر د لارې څخه موږ واردات او صادرات لرو دا به وکولای شي زموږ په صادراتو کې به افزودي او وارداتو ته به مو اسانتیا رامنځته کړي نو زه د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامه د وزیر صاحب څخه او د ټولو اراکینو څخه خصوصا د حاجي ملا صاحب معظم څخه د زړه له کومې مننه کوم چې د دې پروژې جدي څارنه کول او هر ورځ د دې په حال خبرو چې د دې پروژې د پرمختیا حالات وڅیري او وی ارزوي دوهمه خبره چې زه کوم د افغانستان او تجارت د دغسې عملمنې پروژو د افغانستان د ټولو سړکو دپاره موږ د مخه ترجیح چې دا سړک شروع سي د ټولو تجارانو سره مجلس کړی دی ترانسپورټرانو سره مجلس کړی دی موږ ټول پلازا ته حاضر یو او د دې ټول پلازا په نتیجه کې به د افغانستان خلکو ته وسایل رامنځته کیږي او هغه سړکونه چې پاته دي کار د هغو په باره کې د افغانستان او تجارت د افغانستان ټول تجاران د دې پروژو تر شا ولاړ دي او خپل همکاری به ورسره کوي دوستان نهایت گران قدر این پروژه را برای تمام صفحات شمال خصوصا به ولایت پروان بغلان سمنگان مزار شریف بامیان به همه ولایت بدخشان تخار سریپول به همه ولایت‌های مردم شریفشان تبریک میگوییم و انشالله ان قریب اتاقای تجارت ما در سریپول و در بغلان هم به هدایت جناب حاجی ملا صاحب معظم تمام اسنادشان تکمیل شده انشالله در معرض افتتاح هستند بخیر انشالله ان قریب انشالله و هم افتتاح میشه و انشالله تجارت افغانستان به پیش میره و انشالله پروژه‌ای که جناب حاجی ملا صاحب یاد کردن پروژه ترینی که از ازبکستان میه به پیشاور میره و را کاملا مردم افغانستان حمایت کرده و حمایت منطقوی داره و از او پروژه هستند که افغانستان به پیشرفت میکنه افغانستان خودی ما جور میکنیم هیچ کس نمیه که جور میکنه ما با امارات خود استاد هستیم و همیشه همه تجارای افغانستان طوری که در ترکیه کنفرانس بودن
تمام کشورهای جهان سپارایش بودن. اینجا دوستای ما همراه ما ششته، جناب اجماعیل صاحب، جناب فرید صاحب، قلندری صاحب، دوستا ششته بودن. ما برشان گفتیم که ما با امارت خود هیچ مشکل نداریم. 80% ما مشکل در افغانستان حل شده. 20% مشکل ما که است با جهان است. پلهای ما قید کرده، حکومت قانونی ما که تا تمام افغانستان تسلط داره به رسمیت نمیشناسه. ارزو داریم باز از میتونیم به حقایقی که در افغانستان هستند حکومت افغانستان باید به رسمیت شناخته شود و هم پلهای منجمد شده ما که در خارج قید است به حکومت افغانستان واگذار شود تا مشکلات اقتصادی افغانستان که از این داره از این مرپوش شود. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. به کافه ملت مومن، مسلمان، مجاهد، ملت غیور افغانستان افتتاح یکی از پروژه های بسیار مهم و سرنوشت ساز کشور مبارک باشد و ما سپاسگزار نعمت های الله رب العزت باید باشیم. اما به نعمت ربک فحدث، تحدیث به نعمت الله بر کافه ملت مؤمن ما واجب هست که شکرگزار نظام اسلامی، مسئولین زحمتکش و مخلص نظام امارت اسلامی افغانستان باشد. مسئله این است که برادران عزیز، بالاخص رسانه های محترم و کسایی که صدا و پیغام افغانستان میتوانه مخابره بکنه، ایست که برای مردم افغانستان و برای داخل و خارج این پیام امن و امنیت و صلح و ترقی و پیشرفت همه ما من حیث فرزندان این خاک این سرزمین مکلفیت داریم برسانیم. از مسئولین عزیز امارت اسلامی افغانستان نیز تقاضا هست این که با تمام مردم، با تمام رسانه ها، با تمام کسایی که میخواهند در مورد امارت اسلامی و افغانستان بدانند حاضر شوند و صحبت بکنند، پروژه های خود از طریق رسانه ها انعکاس بدن تا تمام دنیا بداند که در افغانستان، امارت اسلامی افغانستان، سربازان شجاع و عساکر جانبرکف امارت اسلامی افغانستان، وزرای محترم و شخصیت های معتبر و تمام انجینران و جوانان ما دست به دست همدیگر داده تحت هدایات عالیقدر شیخ امیرالمومنین شیخ هیبت الله حفظه الله تمام افغانستان خود را آزاد، مترقی و سربلند می سازد، بدون اینکه دنیا با ما باشد و ما را تنها بگذارد. اما امارت اسلامی افغانستان تب و تلاش های مرد مجاهد، مرد سنگر و جهاد و مرد شهادت طلب و جان برکف جناب حاجی الله صاحب برادر آخوند برای همه مردم افغانستان معلوم شده نه سرما، نه گرما، نه زمستان و نه بهار را سربازان امارت اسلامی نمیشناسه. در هر لحظه برای افغانستان سربلند، برای افغانستان آباد، برای افغانستانی که بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله بر اعتزاز باشد جان برکف ایستاده است. این تونل وحدت مردم افغانستان است. تونل جوانان، انجینران، تکنیکران، رسانه ها و تمام ملت با شامت ماست که تحت رهبری امارت اسلامی افغانستان چون این تونل را با افتخار که در 20 سال گذشته حکومت ناکام بود ولی در 2 سال امارت اسلامی افغانستان چون این دستاوردهای پر افتخار داره. همه ما مکلفیم دستاوردها را بیان بکنیم، بگوییم برای دنیا که افغانستان آرام است، امنیت است، صلح است و افغانستان دیگر جنگ نمیخواهد. آبادی، آزادی، استقلال، سربلندی، سرزمین خوب، راههای خوب، تونل خوب، خانه‌های خوب
حق مردم افغانستان است که همه دنیا باید این حق به مردم افغانستان قائل شود. ما از تمام مسئولین عالی قدر امارت اسلامی افغانستان سپاسگزار هستیم و شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. امروز هر خبری که امارت اسلامی افغانستان میده خبر پروژه است. با تشکر از تمام مهمانان عزیز، انشاءالله که هر خبر ما خبر آبادی و خبر سربلندی و خبر پیشرفت باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خواهیم چې نن د حاجی ملا صاحب سره د امارت اسلامي د ټولو مسؤلینو سره د مجاهدینو سره په ګډه د افغانستان د صنعتکارانو په نمایندګۍ په داسې لوړه او عالي پروژه کې چې افغانستان سنیخلوي د ورورۍ متضمنه ده او مرکزی آسیا د جنوبی آسیا سره وصلوي، په دې مهمه پروژه کې په افتتاح کې ګډون کوو. ورونو چون هوا هم زګ یخه ده، زه فقط یو دوه درې ټکو ته اشاره کوم. د خودکفایي دا ده چې اول اعتماد په خپلو داخلي ظرفیتونو د افغانستان د اسلامي امارت نه په راس کې د امیر المؤمنین صاحب حفظه الله نه او بیا د ملا برادر اخو نه د زړه له کومې مننه کوم چې د افغانستان د سکتور خصوصي یې په کلکه حمایه کړی او په کلک کې د څنګ ولاړ دی او سکتور خصوصي هم انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت ته لاس ورکړی، د افغان ولس لاس ورکړی. افغان ولس په خپلو ظرفیتونو ویاړي او که خدای کول دغه افغانستان به موږ آبادوو، په خپله به آبادوو، د داسې مشرانو په موجودیت کې به آبادوو چې په داسې سړه هوا کې احساس د تکلیف نکا، احساس د خوښۍ کا، د موږ انجینیرانو ته د موږ داخلي ظرفیتونو ته ډاډ ورکوي او ډاډ ورکوي تر څو دی په خپل ځان باندې مطمئن کا چې د افغانستان خودکفایۍ ته، د افغانستان جوړولو ته مټې راونغاړي. ورونو په دا تیرو کې به نرسځو. زه نن په دغه سړک اولین ځل دی چې زه په دې سړک باندې راځم. باور وکړئ هر د ویښ ضمیر چیښتن چې هغه افغان دی ولو کله خارجیان هم دي چې کله په دې راځي خجالت به وکاږي چې موږ په دغه ملک کې 20 کاله څه وکړل، 2 تریلیونه ډالر هم راوړل، لا اقل یو څو کیلومتره سړک هم جوړ نه کا. خو دا کله چې څوک وایي چې وطن بل څوک نه آبادوي، افغانان باید د دې نه الهام واخلي، د دې نه باید پند واخلي چې افغانان وطن په خپله وآبادوي. او زه د افغانستان اسلامي امارت مشرانو ته د خدای نه دغه هیله ورزو کوم چې انشاءالله خدای پاک د علماو په وخت کې د موږ افغانستان آباد کا او خدای د خپل افغانانو په واسطه آباد کا. نور وخت نه نیسم، ډېر خوښ او خوشحاله یم. د حاجي ملا صاحب نه مننه کوو، د وزیر صاحب د ټولګټو وزارت نه مننه کوو چې په خورا اخلاص او صداقت یې دغه غټ مشکل چې د افغانانو په مخ کې و موږ هېوادوال به دلته پکې شهیدان کېدل، د دغه غم نه خلک خلاص کړل او انشاءالله یوه په بله پسې به د موږ تاسو په ګډه همکارۍ باندې به انشاءالله پروژې تکمیلیږي. نن واقعا د خوشحالي ځای ده. هغه څو میاشتې مخکې چې کوم واده الحمدلله مونږ کړې وه، د وادې د یوه برخې پوره کېدو ورځ ده چې نن د سالنګ د تونل او د 14مې ګالرۍ د ګټې اخیستنې مراسم کې سره یو ځای شوي یو. دا سړک څنګه جوړ سو، واقعا چې ډېرې قربانۍ مو پکې ولیدلې او په دې برخه کې زه ځانګړې مننه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د قدرمن معاون صاحب ملا صاحب برادر اخوند، د قدرمن وزیر صاحب چې زمونږ کارونو ته ډېر په وخت سره او په دې مشکل حالاتو کې رسیدګي کړې. د سالنګونو د حفظ مراقبت رئیس د قدرمن عبدالعلیم آغا صاحب څخه او د سالنګ د پروژې مسؤل د جناب سالیزی صاحب او بیا په ځانګړي ډول د خپل د ټیم نه، د خپل د انجینر صاحبانو نه، د آبادي د اتلانو نه مننه کوم. دوی ډیر زیات په دې برخه کې خواري ګاللې چې دا نن په هغه ارمان چې راټول سوي یو هغه مو الحمدلله شونی کو او د دې ویاړ تاسو ټولو ته مبارک وي.
زه د قدرمن مشرتابه نه هیله لرم چې هغه کوم فداکاري د انجینر صاحبانو د دې تونل په جوړولو او د دې ګالرۍ په جوړولو کې استلې دي دوی باید ونازوي او د دوی د ستاینې تقدیر سي او مونږ لا تشویق سو تر څو د دې سالنګ د باقی مانده سړک هم په هغه ښه توګه ترسره کوو انشاءالله تعهد کوو ژمنتیا موجوده ده د اسلامي امارت د مشرتابه همکاري مونږ سره موجوده ده انشاءالله دا خوب به ډېر زر رښتیا سي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې الحمدلله د آبادۍ خبرې اورو نن مونږ سره د آبادۍ اتل دلته حضور لري د حاجي معاون صاحب کړنې واقعا د ستاینو وړ دي هر ورځ د یو نوي پروژې افتتاح د یو نوي پروژې د ګټې اخیستنې مراسم مونږ ګورو هغه کم مزل چې په 2 کلونو کې اسلامي امارت ترسره کړی هغه په 13 کلونو کې نه ده ترسره سوی نو زه خبرې ډېرې نه اوږدوم په پای کې د یو شعر سره خپل خبرې ختموم راځئ چې زړونه سره ورکړو او راسونه سره یو کړو دا بوټي به لونګ سي دا کاڼي به لالونه سي زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان اسلامي امارت خدای مو ټول سرلوړي لره کور و مدان محترمینو تاسو په جریان کې استئ چې د تونل او د ګالریانو کوم کارونه چې تکمیله شوي دي نو په کم وخت کې او الحمدلله ډیر کار نظر حالاتو او آب و هوا ته الحمدلله دا تکمیله سو نن د افتتاح ورځ ده د کار د افتتاح نو د تاسو راتلل او قدمونه موږ ته د ویاړ دي او تاسو نړۍ مننه کوو ثانیاً خپل د انجینر صاحبانو نه او هغه ملګري چې موږ سره دلته په دې کار کې موږ سره اشتراک درلود او زحمات یې ایستلي دي د ټولو نه نړۍ مننه کوو محترمینو د سالنګونو لویه لار بالخصوص تونل چې یو د هغه چیلنجونو نه چې په دې 20 کاله کې چا دې ته زړه نه کوو چې دا د باسازي کې انګیزه دا وه چې د دې باسازي نشونې ده خو لله الحمد موږ او تاسو نن عینا وینو چې الحمدلله کار یې تکمیله سو په اساسي توګه باندې تکمیله سو نو دې باره کې د تونل د کار باره کې تاسو ته جمله صاحب وزیر صاحب د فواید عامې ټولګټو وزارت تاسو ته کاملا معلومات درکړل نو نه غواړم چې ډیر وخت واخلم نو تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو او تاسو ټول نه نړۍ مننه کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته